د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې د خواف او هرات ریل پټلۍ د څلورمې قطعې د دوهمې برخې د رغېدو تړون له ګاما ګروپ سره لاسلیک کړ. نن له غرمې وروسته په کابل کې د روسیې هیواد د اوسپنې پټلۍ ادارې مرستیال کازاکوف، د افغانستان د ریاست الوزرای اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني بیرادر، د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې عمومي رئیس ملا بختي رحمان شرافت او د ګڼ شمېر چارواکو پشتونکي د ګاما ګروپ له مسؤلینو سره د خواف او هرات ریل پټلۍ د څلورمې قطعې او د دوهمې برخې د جوړېدو قرارداد لاسلیک شو. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ عمومي رئیس ملا بختي رحمان شرافت وویل دغه پروژه د 40 کیلومترو په درلودلو سره شاوخوا د 350 میلیونو ډالرو په ارزښت سره به یې کارونه په 2 کلونو کې بشپړ او ګټه اخیستنې ته به وسپارل شي. د دې قرارداد قیمت 53 میلیونه او 150 ډالر د دې قرارداد قیمت دی. 53 میلیونه 150 ډالر د دې قرارداد قیمت دی. دا پروژه به 40 کیلومتره پروژه چې د ډول اتلسو میاشتو بیا تر 2 کاله پورې دا مکمل کیږي یا بشپړه کیږي. په قرارداد کې همدا سره لیکل شوي دي. همدارنګه ښاغلي شرافت زیاته کړه د هرات او خواف ریل پټلۍ افغانستان له ایران سره په سوداګریزه راکړه ورکړه کې نښلوي او له دې سره به د سیمې ټول هیوادونه وکولی شي چې خپلې سوداګرۍ له یو بل سره پراخه کړي. رابطو د قرارداد اهمیت دی. یو خو ورګاډي په مضمون کې د اورګاډي چې د افغانستان لپاره ډیر مهم ده، ځکه افغانستان هغه نقطه ده، افغانستان هغه سیمه ده چې منځنۍ اسیا له جنوبي اسیا سره په ډیره نږدې مسافه کې وصل کوي. که موږ زموږ د ګاونډیانو سره مقایسه کو، یعنی ټول مسیرونه چې هغه روسیه ده یا قزاقستان ده او منځنۍ اسیا کوم هیوادونه دي، هغه له پاکستان یا جنوبي اسیا سره وصل کوي. تر ټولو لنډ اسانه نږدې مسیر هغه افغانستان دی. په ورته مهال د ګاما ګروپ رئیس ضیاء الرحمن فراهي د خپلو خبرو پر مهال وویل هڅه مو دا ده چې په افغانستان کې هر ډول رغنیزې پروژې پیل کړو. د همداراز ویل کوشش کوو چې له 2 کلونو څخه مخکې د هرات او خواف ریل پټلۍ کارونه بشپړ او ګټه اخیستنې ته یې وسپارو. Добрый вечер, господа и гости. Я рад приветствовать вас на сегодняшней встрече. موږ چې په افغانستان کې د ریل پټلۍ کوم قرارداد نن لاسلیک کوو دا یو ډیر حیاتي پروژه ده. موږ کوشش کوو چې د دغې پروژې چارې له 2 کلونو څخه مخکې بشپړ او ګټه اخیستنې ته وسپارو. د دې ترڅنګ موږ هڅه کوو چې په افغانستان کې دې ته ورته نورې پروژې هم پیل کړو، ځکه چې اوس مهال افغانستان امن دی او تر بل هر وخت پانګونې ته ښه زمینه برابره ده. موږ ټول پانګوالو باندې غږ کوو چې خپله پانګونه په افغانستان کې وکړي. Bundan sonra diğer büyük projelerde de beraber de çalışmaya devam edeceğiz. ګاما ګروپ کې د افغانستان امانی، د ترکیې هیواد انټرپرو او د روسي هیواد ریزرډي انټرنیشنل شرکتونه شامل دي چې د دغې پروژې په شمول په نړیواله سطحه هر ډول رغنیزې پروژې مخ ته وړي.